أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد. د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. دغه اویا نفره ټول د قرآن کریم حافظان وه او په مسلمانانو کې علما ډېر صالحه او د شرف خاوندان وه. کم وخت چې عامر ابن مالک ولاړی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه نفر پسې ولېږل. دغه اصحاب کرام په لار کې هم خلق و اسلام ته دعوتوي او اسلام یې ورته بیاناوه، څو و بئر معونه ته ورسېده او هلته یې واړول. بئر یعنی څاه، عادتا خلق د یو اوبو سره اړوي، نو دلته په دغه منطقه کې یو څاه و او مسلمانانو دلته واړول چې دغه منطقه د بني عامر او بني سلیم د قبیلو په مابین کې واقع وه. او دغه منطقې ته یو بل د الله دشمن عامر ابن طفیل نږدې و چې دغه عامر ابن طفیل د عامر ابن مالک ملاعب الاسنه وراره و. اوس نو منذر ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو د ډلې مشر دی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو لیک چې دغه عامر ابن طفیل ته یې لیکلی و او هغه یې اسلام ته دعوتاوه، د حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنه په لاس و دغه عامر ابن طفیل مشرک ته ورولېږي. او حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنه د انس رضی الله تعالی عنه د مور ام سلیم ورور دی. مګر عامر ابن طفیل یو خبیث سړی او د اسلام دشمن و. کم وخت چې حرام ابن ملحان ورغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک یې ورکړي، د مخه تر دې چې دغه خبیث دا لیک ووایي، لیک یې څرې کړي او د خپلو نفرو څخه یې یوه ته اشاره وکړه چې وهیه. هغه نفر هم نیزه پورته کړه او حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنه یې پر شاپه ووهه چې نیزه یې تر ځګر ووته. په دغه وخت کې حرام رضی الله تعالی عنه نارې کړه: الله اکبر، فزت ورب الکعبه، یعنی د کعبې په رب مې قسم دی چې کامیابه سوم. بیا نو غزار سو او شهید ووژل سو. دا وهل په غدر او خیانت سره وه، ځکه قانون داسې دی چې قاصد یا لیږل سوی نفر نه وژل کیږي. او دغه عامر ابن طفیل خائن قاصد ووژي. هغه نفر چې حرام رضی الله تعالی عنه یې وواهه، هغه وایي زه په تعجب کې سوم، ما ووژي او دی وایي زه کامیابه سوم. دا ځکه چې قاتل پر آخرت، جنت او دوژخ، د ښه او بد عمل پر جزا ایمان نه درلودی، نو خود په کامیابي هم نه پوهېدی او په تعجب کې سو. مګر حرام رضی الله تعالی عنه چې مسلمان و، د هغه دپاره شهادت پوره کامیابي وه او په خوشحاله سو، نو ځکه یې ویل په والله کامیابه سوم. خو بیا په وروسته کې هغه قاتل هم مسلمان سو او دی وایي چې زما د اسلام سبب دغه د حرام رضی الله تعالی عنه جمله وه چې ویل فزتو ورب الکعبه. اوس چې عامر ابن طفیل ملعون دغه قاصد حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنه په غدر او خیانت سره ووژي، نو یې قصد وکړي چې هغه نور د ده ملګري مسلمانان او حافظان هم ووژني. اول خو یې د بني عامر د قبیلې څخه د مسلمانانو پر وژنه کومک وغوښتی، خو هغو دغه د ده غوښتنه نه کړه قبوله، ځکه ویل ملاعب الاسنه جوار او امان ورکړی دی. بیا یې د بني سلیم د قبیلو څخه وغوښته چې د دغه مسلمانانو په وژنه کې کومک ورسره وکړي. د بني سلیم د قبیلو څخه درو قبیلو دغه د ده غوښتنه قبوله کړه چې هغه قبیلې د عصیه، رعل او ذکوان قبیلې وې. کفارو لشکر سره راټول کړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو پر شاوخوا راوګرځېده. مسلمانان چې د عامر ابن مالک یا ملاعب الاسنه په جوار کې وه او هغه د دغه ټولو قبیلو رئیس و، نو په بېغمه زړه ناست دي. څوک عبادت کوي، څوک قرآن مجید وایي،
دا فکر یې هیڅ نه کاوه چې څوک دې حمله پر وکړي. چناب بره لښکر پر راوګرځېدی او د هره طرفه یې حملې پر شروع کړې. د 80 نفرو مسلمانانو او د درو قبیلو د خلقو په مابین کې جنگ شروع سو. مسلمانانو تر هغو پورې جنگ وکړي چې اول تر آخره ټول شهیدان سو، بې له 2 نفرو څخه چې یو یې عمرو ابن امیه الضمري و او بل یې منذر ابن عقبه الانصاري و، چې دغه 2 نفره د خپله ځایه څخه لرې تللي وه او د مسلمانانو اوښان یې څارل. خو یو بل دریم نفر هم چې کعب ابن زید ابن النجار نومېدی ډېر زخمی و او د وژل سوو کسانو په جمله کې پروت و، مګر روح پکښې و. کفار یې په ژوند نه سوه پوه. هغه هم پاته سو چې بیا د خندق په غذا کې شهید سو. دلته مسلمانان ټول شهیدان کړه سوه، خو هغه 2 نفره لرې وه او اوښان یې مړول. دوی هلته په دشت کې دي. د هغه ځای څخه یې ولیده چې پر هغه منطقه چې د دوی ملګرو اړولي دي په هوا ډېر مرغان ګرځي. ویل والله دغه مرغان په یوه سبب دلته راټول سوي دي. دا د دشتي خلقو تجربه ده، یو شی یې حس کوي. نو هغه خپلې منطقې ته په ډېر احتیاط ورنږدې سوه او د یوې لوړې غونډۍ څخه یې ورته وکتل. ویې لیده چې ملګري یې ټول وژل سوي دي او سرونه یې پرې سوي دي. اوس دغه 2 نفره مشوره سره کوي چې څه باید وکړو. عمرو ابن امیه ویل زما په فکر موږ باید ولاړ سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورکړو چې دغسې واقعه پیښه سوه. مګر انصاري ویل والله زه په دې نه یم راضي چې د هغه ځای څخه ولاړ سم چې هلته منذر ابن عمرو رضی الله تعالی عنه وژل سوی دی. زه هم باید د ده سره ووژل سم. نو یې په 2 پر کفارو حمله وکړه. انصاري هم شهید کړه سو او عمرو ابن امیه یې ژوندی ونیوی. اوس نو عمرو ابن امیه د کفارو په لاس کې بندي سو او عامر ابن طفیل د ځانه سره بوتی. پوښتنه یې ځینې وکړه چې څوک او د کم ځایه؟ عمرو ویل د بني زمره څخه یم. عامر ابن طفیل ویل دا څنګه ښه کار وسو؟ زما مور نظر ایښی و چې د بني زمره څخه به یو مریی آزادوي. ورونو اصلا بني زمره ټول حر او آزاد وه، په هغو کې مریی نه و او د عامر مور دغسې سخت او مشکل نظر ایښی و او اوس د هغې نظر د عمرو رضی الله تعالی عنه په ایله کولو سره ادا کیږي. نو عامر ابن طفیل ویل زه دې د دې دپاره ایله کوم چې زما د مور نظر ادا سي. نو یې د عمرو ابن امیه سر ور وخروی چې دا په هغه وخت کې د مرییتوب علامه وه او بیا یې ایله کړي. عمرو ابن امیه رضی الله تعالی عنه په زهیر او غمجن زړه د مدینې منورې پر طرف په داسې حال کې رهي سو چې ډېر ترخه خبرونه ورسره وه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د 80 نفرو هغه اصحاب کرامو چې په مسلمانانو کې د ډېر فضیلت خاوندان او د قرآن مجید حافظان وه د شهادت خبر ورسره دی چې دې واقعه یو وار بیا د احد غمجنه ورځ ور په یادول. په احد کې 80 نفره مسلمانان په مخامخ جنگ کې ووژل سوه، مګر دلته 80 نفره په غدر او خیانت ووژل سوه. اوس نو عمرو ابن امیه چې مدینې منورې ته رهي دی په لار کې یوه قصه لري چې د هغه واقعې څخه ډېره لو مسئله جوړه سوه چې لږ وروسته به دغه قصه درته بیان کړم. خو اوس دلته د بیر معونه سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 80 نفره اصحاب کرام په غدر او خیانت سره شهیدان کړه سوه. بې له دې څخه چې دوی د جنگ تیاری او آمادګي ولري یا دې خبر ورکړه سي دوی د ملاعب الاسنه په جوار کې وه په یوه ناګهاني ډول سره لښکر پر راوګرځېدی. په ظلم او خیانت په نجد او غطفان کې د بني عامر په قبیلو کې ووژل سوه. دا خبر و ملاعب الاسنه ته هغه چې د بني عامر د قبیلو رئیس او سردار ورسېدی هغه ډېر په قهر او غضب سو چې هغه کسان څنګه وژل کیږي چې ما جوار ورکړی و، ما جوار ورکړي او عامر ابن طفیل ووژل. نو په ډېر قهر د عامر ابن طفیل پر طرف وررهي سو. هلته چې ورغلی بې له پوښتنې حمله پر وکړه، په نیزه یې پر اوږه وواهه. عامر ابن طفیل زخمی سو مګر مړ نه سو. بیا قوم په مابین کې ورولوېدی او دوی یې سره خلاص کړه. خو عامر ابن مالک په دغه واقعه ډېر غمجن و چې څنګه هغه خلق وژل کیږي چې د جوار ورکړی وي
او د دغه غمه څخه یوه هفته وروسته مړ سو. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپلو اویا نفرو اصحاب کرامو د وژل کېدو خبر ورسېدی او هغه هم په دغه ظالمانه او وحشیانه طریقه سره وژل سوي دي، ډېر غمجن او خفه سو. همیشه به یې ژړل د اصحاب کرامو دونه لوی ډله او بیا د قرآن مجید حافظان ټوله په یوه ور په غدر او خیانت وژل کیږي. ډېره غمجنه واقعه ده. د احد د غزا ډېر لږ وخت تېر سوی دی او یا نفره هلته شهیدان سوه او بیا 10 نفره د بني لحیان د طرفه لږ ورځې د مخه ووژل سوه او اوس او یا نفره په نجد کې بې له جنګه په غدر او خیانت سره ووژل سوه او ټوله هم د قرآن کریم حافظان وه. دا ډېر لوی غم او دردونکې فاجعه وه. نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغو واقعو په پیښېدو چې ټوله هم په څو ورځو کې پرله پسې پیښې سوې ډېر زیات غمجن و. غم او پریشانی تر داسې اندازې پر غالبه سوه چې همیشه به یې و دغو قبیلو ته چې په غدر او خیانت سره یې د ده علیه الصلاة وسلام اصحاب وژلي وه شراوې کولې. امام بخاري د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 10 ورځې د سهار په لمانځه کې و هغه قبیلو ته شراوې کولې چې د ده علیه الصلاة وسلام اصحاب یې وژلي وه، چې هغه د رعل او زکوان، لحیان او عصیه قبیلې وې. او ویل به چې د عصیه قبیلې د الله او د هغه د رسول نافرماني وکړه تر څو چې الله عز وجل پر خپل نبی قرآن نازل کړي او موږ هغه ووایه چې هغه د الله عز وجل دا قول و: بلغوا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا ورضینا عنه. یعنی زموږ قوم ته دا حال ورسوي چې موږ د خپل رب سره ملاقات وو، هغه زموږ څخه راضي وو او موږ د هغه څخه راضي یو. دا د هغه شهیدانو قول دی چې په ظلم او خیانت سره وژل سوي وه او الله عز وجل د هغو دغه د رضایت پیغام و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغو و کورنیو ته په قرآني آیات سره ورساوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیات په نزول سره هغه د سهار په لمانځه کې قنوت ویل یا شرا کول پرېښول او په وروسته کې دغه آیات منسوخه سو. یعنی لفظ یې په قرآن مجید کې نسته. ورونو موږ مخکې وویل چې عمرو ابن امیه الضمري رضی الله تعالی عنه پس له هغه څخه چې د ده ټول ملګري د عامر ابن طفیل د طرفه په شهادت ورسېده او بیا دی بندي ونیول سو. نو عامر ابن طفیل دی د دې دپاره ایله کوي چې د عامر د مور نظر ادا سي. پس له هغه څخه چې د ده سر یې ور وخراوه دی د مدینې منورې پر طرف په غمجن زړه رهي دی. د مدینې منورې څخه چې راتلی او یا نفره وه او اوس یوازې دی مدینې منورې ته ځي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه غمجنې واقعې په حال خبر کړي. پس له هغه څخه چې ستړی سو په لار کې د یوې درختې تر سایې لاندې کښېنستی. وروسته 1-2 نفره نور هم راغله چې د بني کلاب د قبیلې څخه وه. بني کلاب د بني عامر د قبیلو یو شاخ دی. هغه هم تر دغه سایې لاندې کښېنسته. عمرو ابن امیه رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځینې وکړه چې تاسې څوک یاست؟ هغو ویل موږ د بني عامر څخه یو. عمرو هم ښه خوږ مجلس ورسره شروع کړي. پس له خبرو اترو هغه 2 نفره بیده سوه. عمرو ابن امیه ور ولاړ سو، هغه یې ووژل. عمرو رضی الله تعالی عنه په دې خوشحاله دی چې ما خو یو څه انتقام واخیستی. حال دا چې هغو نفرو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د جوار او امان عهد او وعده درلوده چې عمرو ابن امیه په دغه عهد نو خبر. نو اوس عمرو ابن امیه رضی الله تعالی عنه داسې 2 نفره وژلي دي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د امان عهد لري. خیر عمرو رضی الله تعالی عنه مدینې منورې ته ورسېدی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د خپلو اویا نفرو ملګرو په شهادت خبر کړي او هم یې دغه په لار کې د 2 نفرو د وژلو حال ورته ووایه.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل تا داسې 2 نفره وژلي دي چې د هغو سره زه د صلح او امان عهد او وعده لرم او اوس زه مجبوره یم چې د هغو دیت ورکوم. نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم د بني کلاب و قبیلې ته چې د بني عامر یو شاخ دی حال ولیږي چې عمرو ابن امیه په بېخبرۍ کې دغه 2 نفره ووژل، ځکه دی نو خبر چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په جوار کې دي. نو به زه د دغه 2 نفرو دیت درکم. ورونو د مسلمانانو او کفارو دغه فرق دی. دا هغه بني عامر و چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم او یا نفر اصحاب سره د دې چې د دوی د مشر او رئیس د طرفه څخه د جوار او امان عهد هم درلودی، خو هغو په غدر او خیانت سره ووژل. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غدر جواب په غدر سره نه وایي. غدر او خیانت د مسلمانانو خوی او خصلت نه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوس د هغه 2 نفرو چې په سهو او خطا کې وژل سوي دي دیت ورکوي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه 2 وژل سوو نفرو د دیت په راټولولو شروع وکړ او عمرو ابن امیه رضی الله تعالی عنه ته د هغه د نه خبرتیا په سبب عفو وکړ. خو د دیت په جمع کولو کې هم یوه واقعه پیښه سوه چې هغه واقعه د بني نظیر یا بني نظیر د یهودو د غذا سبب وګرځېده. ورونو موږ مخکې درته ویلي وای چې یهودو په خپلو زړو کې و اسلام او مسلمانانو ته سره ایښېده، مګر څرنګه چې دوی د جنگ او مقابلې خلق نه وه، بلکې د دوی کار د دسیسې غدر او خیانت و. د مسلمانانو سره یې حسد او دشمنۍ کولې، خو د دغه دشمنیو دپاره یې قسم قسم چمونه او حیلې استعمالولې چې مسلمانانو ته تکلیف او آزار ورورسېږي خو جنگ ونسي. سره د دې چې د یهودو او مسلمانانو په مابین کې لکه د مخه چې درته بیان سوه د صلح او همکارۍ عهد او وعدې وې، خو دوی د دغه خپلو خیانتو او دسیسو څخه لاس نه اخیستی. پس له هغه څخه چې د بني قینقاع یهود وشړل سوه او کعب ابن الاشرف یهودي ووژل سو، نو نور یهود پر خپلو ځانو وبېرېده. هغه شدت او ښکاره دښمنۍ یې پرېښولې، یو څه آرام سو. مګر د احد تر جنگ وروسته بیا زړه په ننوتی او جرأت یې پیدا کړي. خپله دښمني او خیانتونه یې په ښکاره سره کول. د مدینې منورې د منافقینو او د مکې مکرمې د مشرکانو سره یې په پټه ارتباطونه نیول. د هغو په ګټه او د مسلمانانو په ضرر یې کارونه کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی پر دغه اعمالو او افعالو صبر کاوه تر څو چې د رجیع د اوبو او د معونه د څا واقعې پیښې سوې. د دې واقعو په پیښېدو سره د یهودو نور هم جرأت او جسارت زیات سو، تر څو داسې یوه دسیسه یې جوړه کړه چې د هغې په واسطه سره یې غوښته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بینه یوسي. چې د هغې دسیسې تفصیل داسې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي چې هغه د بني کلاب د قبیلې د 2 وژل سوو کسانو دیت جمع او ټول کړي. تاسې ته معلومه ده چې د 1 نفر دیت 100 اوښه دی او د 2 نفرو دیت 200 اوښه کیږي او د مسلمانانو حالت د خوارۍ او غریبۍ دی. څونه شی چې مسلمانانو په خپل مابین کې ټولولی سوای هغه ټول سو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي چې یهود هم په دغه دیت کې کومک ورسره وکړي، ځکه دغه کار د هغه معاهدې د مادو په سبب پر یهودو لازم و چې دوی او مسلمانانو سره درلوده. که ستاسې هغه معاهده په یاد وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهودو سره لیکلې وه، په هغه کې یوه ماده داسې وه چې یهود او مسلمانان په غم او شادي کې سره شریکان دي. نو اوس چې کوم مشکل مسلمانانو ته پیښ دی په هغه کې یهود باید حصه ورسره واخلي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د 2 نفرو اصحاب کرامو په ملګرتیا د بني نظیر و یهودو ته ورغلی
د هغو د مشرانو سره یې ولیده چې په دغه دیت کې کومک را سره وکړي. هغو ویل چې ستا د عزت او کرامت په سبب به د دغه دوو نفرو په دیت کې کومک در سره وکړو. خاصتا دغه بني عامر بیا د بني نظیر د یهودو حلفا هم وه. نو د بني نظیر یهودو ویل بني عامر زموږ حلفا هم دي، موږ باید خامخا په دې دیت کې ستا کومک وکړو. ته کښېنه، موږ به دا کومک راټول کړو او درته رابېوړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دوی د قلا و یوه دیواله ته د حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق او حضرت علي او نورو اصحاب کرامو په ملګرتیا په دې انتظار کښېنستی چې یهود دغه خپله وعده پر ځای کړي او مالونه ورته راوړي. یهود لاړه، هلته ګوښه سره یو ځای سوه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو مشوره سره کوي. ویل والله محمد صلی الله علیه وسلم بیا بل وخت پر دغسې حال یوازې نسو پیدا کولی، صرف یو څو نفره اصحاب ورسره دي، نه اسلحه ورسره شته، نه د ساتنې دپاره ملګري. دغه د ده علیه الصلاة وسلام د وژلو دپاره ډېره ښه موقع ده. سبحان الله. تاسې د یهودو غدر او خیانت ته وګورئ. په عوض د دې چې د کومک د ټولولو په باره کې فکر وکړي، دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو په باره کې فکر کوي. نو ویل څوک دغه د میچنې پل اخلي او بام ته خیږي، د هغه ځای څخه یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سر ور ایله کوي. په دوی کې هغه بدبخته چې عمرو ابن جحاش ابن کعب نومېدی، هغه ویل زه دا کار کوم. سلام ابن مشکم یهودي وویل دا کار مه کوئ، په والله هغه دغه ستاسې په قصد او اراده خبریږي او دا کار د هغه وعدې ماتېدلې چې زموږ او د ده په مابین کې ده. خو چا د سلام ابن مشکم پر خبره غوږ ونه نیوی او د خپلې نقشې د عملي کولو اراده یې وکړه. نو عمرو ابن جحاش یهودي د میچنې پل واخیستی او بام ته وختی، غواړي چې دغه پل د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سر ور وغورځوي. مګر ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله جل جلاله د طرفه جبریل علیه السلام راغلی او د یهودو په دغه چم او خیانت یې خبر کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیره آرامي د خپل ځای څخه ولاړ سو او په سړه سینه رهي سو. وچاته څه هم ونه ویل. صحابه کرام ناست دي او دا یې فکر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوه ضرورت دپاره ولاړ سو، ځکه دوی ته یې څه ونه ویل. نو دوی ناست دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتګ انتظار کوي. د یهودو هم دا خیال دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوه ضرورت دپاره ولاړ سو او بیرته راځي، ځکه اصحاب یې پرېښول. نو خود اصحاب کرام او یهود ټوله د رسول الله د راتګ په انتظار دي. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ پر مدینه منوره رهي سو. څرنګه چې رسول الله وځنډېدی، اصحاب کرام هم پسې رهي سوه. په لار کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ور ورسېده او ویل یا رسول الله ته را رهي سوې او موږ په تا نو خبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی د یهودو په قصد او اراده خبر کړه. کم وخت چې مدینې منورې ته ورسېده، رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه د بني نظیر و یهودو ته ورولېږي چې و دوی ته ووایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مدینې منورې څخه ووځئ، دلته به نه اوسېږئ او تاسې ته مې 10 ورځې مهلت درکړی دی. که مې تر 10 ورځو وروسته ستاسې څخه هر یو په مدینه منوره کې ولیدئ، د هغه سر ور پرې کوم. یهودو هم بې له بارېدو بله چاره نه درلود. نو یې خپل بار او بونه سره تړل چې د مدینې منورې څخه ووځي. په دغه وخت کې عبدالله ابن ابی ابن سلول نفر ور ولېږل چې تاسې اوس څه کوئ؟ ثابت ودرېږئ، خپل وطن ولې پرېږدئ؟ زما سره 2000 نفر را سره دي. محترم ورونو، څرنګه چې پته پای ته ورسېده او داسې راته معلومیږي چې زموږ هره فته به د قصې په مابین کې پای ته رسیږي. نو د قصې پاته واقعات به په راتلونکې 5مه فته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.